सूरत यूसुफ आयत नंबर 55। परुन आयत नंबर 54 की दा खबर तेरा वा फलम्मा कल्लमहु चे अरकला अगो दा अग सरा खबरी ओकी यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम द बादशाह सरा खबरी ओकी। قال नु बादशाह वर्तवी इन्नक اليوم नन खुतो लदैना जमंग सरा मकीनुन अमीन बिल्कुल मर्तबी वाला औ अमानतदारी। नु यूसुफ अलैहि सलाम नन सबक के वही चे यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम वर्तवी चे इजअलनी अला खजाइन الارض चे तमा ता मर्तबा व मकाम राके नु दजमको खजानी रा लराका दजमको द खजानी मकाम व मर्तबा माल राका वली जका चे ज हाफिज अलीम यम ज पोयम यम औ हिफाजत कउन किम यम ज प हिफाजत पेगम मा ता चल राजी बस माना खुदा दा चे माना कड़े दवी मा वजीर खजाना का माना बांधे वरुस्तो मंग बास कौ चे आया वजीर खजाना जोड़ोल ददे माना सही दो कनदा खुबार हाल दा गई माना दा मुफस्सिरीन कड़े दा मा वजीर खजाना का। दी आयत की योसू खबरी दी अजीजानो او زما زړه غواړي چې هغه ټولې خبرې پکې وکړو ځکه چې خبرې پاتې شي نو زمونږ په زړه پاتې شي بیا مو خېټه کې دړي د دې وجې نه ټولې وکړو نو ښه به یو خو په آیت کې چې کم دی نو دا دی چې آیا د ځان تعریف کول درست دي؟ یوسف علیه السلام د خپل ځان تعریف کړی دی وی زه حفیظ یم علیم یم یو خبره دویمه خبره دا ده چې آیا غوښتا پخپلا غوښتل وزارت منصب مشری دا پخپلا غوښتل درستی لکه خلق وی چې یوسف علیه السلام دلته غوښتل خلق وی ښا موږ نه وایو او دا به ان شاء الله ثابتو چې یوسف علیه السلام نه دی غوښته آیا دا درستی که درست نه دی؟ دریمه خبره دا ده چې د کوپری نظام حصہ جوړېدل د کافر بادشاه نه عهده قبلول او د کوپری نظام حصہ جوړېدل دا درستی کنه؟ درې خبرې شوې ښه ځان سره یاد ساتئ نمبر وار دي درې خبرې دي نمبر 1 دا چې د ځان تعریف کول لکه څنګه چې سړی وایي زه خو بالکل پاک یم صفا یم سوتره یم نه ډر بې باک په خبرو سره بې داغ او پلانکي او ډینګري او مستحق او امانتدار او دیانتدار او شجاع او پلانکي ډینګري آیا دا درستی؟ یوسف علیہ السلام دلته ویلی زه حفیظ یم علیم یم دا ځان تعریف دی نو دا لومبنه مسله به حل کو یوسف علیہ السلام فرمائی انی حفیظ علیم ز حفاظت کونکی او پوحیم اعلان کے قرآن کے بل ذکر آگلی دی فلا تزکو انفسکم دخپلو زانونو تزکیه و پاکی مبیانوے زان پاک پاک مئیسابوے علم ترا الی الذین یزکون انفسهم اللہ وی تاندی کتلی اغا خلقو تا چه زان پاک پاک ایسابی دا غی مزمتی کڑی یوسف علیہ السلام چه دل دکی ہوئی چیزه چه کم دینو پاکیم دا دیس جواب دی علماء فرمائی چه جواب چه کم دینو دا دی دا دی چه یوسف علیہ السلام پیغمبر دی دا کما قاعده قانون چې ذکر شوی دی د دین پیغمبر مستثنا دی
ځکه کله چې یو سړی خپله پاکي بیانوي نو په ده کې غرور او تکبر او لویي راځي. خو انبیا علیهم السلام خو د دې نه پاک دي که نه، ځکه چې تکبر، لویي، غرور دا ګناه کبیره ده. نو انبیا علیهم السلام خو د ګناه کبیره نه چې د صغیره نه هم پاک دي او د نبوت نه مخکې هم پاک دي او وروسته هم پاک دي. دا زه نه ویم، دا قرآن ویلی دی. قرآن چې په کوم ځای کې ویلي چې فلا تزکوا انفسکم سورة نجم آیت نمبر 32 الته الله فرمایي هو اعلم بمن اتقى، او الله ته پکې متقیان معلوم دي. نو هغې بیا ویلی شي، هغې بیا خپل صفایي بیانون شي. نو آیا پیغمبر متقی دی که نه دی؟ پیغمبر متقی دی که نه؟ متقی دی. یو دویم جواب چې کوم دی نو دا دی چې خپله پاکي به په هغه ځای کې نه بیانوي چې کوم ځای کې دی خلک پیژني. ځکه بیا به خلک وایي زه دې پیژنم که نه، وایي نه خلک وایي زه دې پیژنم. لکه مونږ ډېر خلک مونږ پیژنو که نه او مونږ هم پیژني، نو مونږ ته نه دي پکار چې مونږ د هغوی په مخامخ خپله پاکي بیان کړو، او هغوی چې کله خپله پاکي بیانوي نو بیا ورته مونږ ویلی شو چې زه خو دې پیژنم. په خبره ورسې خو کوم ځای کې چې تا څوک نه پیژني هلته به خپل ځان تعریف د خپل ځان تعارف کې که نه به کې. مثال کې زه تاسو ته مثال در کوم. یو سړی دی، هغه علم کړی دی، هغه لاړلو داسې یو ناشنا ځای ته، هلته یې څوک نه پیژني چې دی عالم دی، او دی هغه خلکو ته چې کوم دی وایي چې یاره بس زه په هېڅ هم نه پوهېږم. نو ستا څه خیال دی خلک به یې مونځ ته مخکې کي؟ ستا څه خیال دی خلک به امام جوړ کی؟ ستا څه خیال دی خلک به د هغه خبرې ته غوږ کېږدي؟ ستا څه خیال دی خلک به د هغه درس ومني؟ نه، دونه خو به خلکو ته وایي چې ما د قرآن علم حاصل کړی دی، که ستاسو زړه غواړي راته کښېنئ چې یو څو ټکي سبق درته ووایم. زه عالم یم، یو څو ټکي سبق به تاسو ته ووایم. دونه خپل تعریف خو به کوي که نه؟ نو یوسف علیه السلام خو په دغه ځای کې مسافر و که نه، دی د دغې علاقې نه و که نه، خلکو نه پیژندلو. نو هغوی ته یې ووایي چې زه حفیظ علیم یم، زه حفیظ علیم یم. که تاسو ما سره یعنې څه قسم معامله کوئ نو هغې کې زه چې کوم دی نو حفیظ علیم یم. انشاءالله ستاسو په اعتماد باندې به زه پوره پوره خیجم، ستاسو اعتماد به پوره چې کوم دی نو سر ته رسوم. دریم جواب چې کوم دی نو دا دی چې دا په شریعت د یوسف علیه السلام کې جایز و که نه؟ دې ته شرایع من قبلنا وایي، دې ته شرایع من قبلنا وایي. زمونږ د شریعت نه مخکې شریعتونه د هغې دپاره زمونږ اصولو کتابونه دي. اصول شاشي ده، نورالانوار دی، هغې دا قاعده ایښې د هغې دپاره چې قاعده د دې دپاره دا ده شرایع من قبلنا د مخکینو انبیاو شریعتونه هغې باندې به موږ عمل کوو چې کله زمونږ په شریعت کې پې منع نی راغلی، او چې په کم خبره باندې زمونږ په شریعت کې منع راغلی وي نو هغه که د مخکینی شریعت ویم نو موږ به پې عمل نه کوو. په خبره ورسېلې؟ دې ته شرایع من قبلنا وي. نو دا په شریعت د یوسف علیه السلام کې او زمونږ په شریعت کې نشته، ځکه چې په قرآن کې هم دغه راغلي فلا تزکوا انفسکم، حدیث کې هم راغلي خپله تزکیه مه بیانوئ. دا مسله یوه مسله ختمه شوله. ګوره په دې مسئله کې د چا دپاره جواز پاتې نه شو چې اوس د یو سړی راپاسي وي یوسف علیه السلام ویلي و چې زه حفیظ علیم یم، نو بس موږ به هم خپل چې کوم دی نو په پوسټرو کې به غټ غټ لیکو چې نه ډر او بېباک او پاک او صفا او امانتدار او دیانتدار موږ خپله ولي وي چې یوسف علیه السلام ویلي و. هلکه تا موږ پیژنو چې ته د دې علاقې او څو څو پیرې مو در باندې ازمیښ هم کړی دی. په خبره ورسېلي نو لہذا اوس د دې باوجود د دې نه پس بیا ته چې کوم دی نو څنګه په پاکي خپله بیانوي، دا صحیح نه ده، درست نه ده. یو مسله ترې لاړله. دویمه مسئله دا ده چې آیا عهده په خپله طلب کول او غوښتل دا درست دي که نه دي؟ نو عهده په خپله طلب کول غوښتل دا درست نه دي، دا درست نه دي.
دی کم اول بزان سره ذهن کې واچوي یوسف علیه السلام عهده نه ده غوښتې اول خو زمونږه انشاءالله دا دعوه ده په دلیل سره به ثابتو او د دې قرآن د دې الفاظو نه به ثابتو دویم ستا به ومنو غوښتې ده نو دا شرعي من قبلنا دي شرعي من قبلنا کې درته ما اوس په دې سات قاعده کېښودله چې شرعي من قبلنا کې دا قاعده کلیه ده چې زمونږ په شریعت کې په منع نه ده راغلي نو موږ به شرعي من قبلنا ومنو خو که زمونږ په شریعت کې په منع راغلی وي نو موږ به خپل شریعت منو موږ خو مخکینی شریعت بیا نه منو په خبره ورسېلې نو زمونږ په شریعت کې په منع راغلی ده زمونږ په شریعت کې په منع راغلی ده اول خو دی کتابونو ته لغونته کې ګوره دی کتاب ته وایي توضیحات شرع مشکات دا مشکات شریف مونږ وایو سارے درس کو او انشاءالله لږې ورځې پس پکې را روانه ده دا خبره ما د دې دا جلد نمبر 5 دی 5 نمبر جلد دی ځکه چې بل ورځ عطاالله شاه مولوي صاحب دلته زه نوم اخلم زه داسې بوسو کې اوبه نه بوځم عطاالله شاه مولوي صاحب دلته خبره کړې وي بعضې خلک کتابونه ښیي خبره کتاب کې نی د الله په فضل سره زه به په هغې کې نیم دوی په خپله په هغې کې دي دوی په خپله په هغې کې دي نو بیا په بل چم دا کتاب دی د دې دا مصنف چې دی مولانا فضل محمد صاحب یوسف زی دا زمام استاز دی مسلم شریف مې ته نه ویلې د خالد حفیظ صاحب هم استاز دی د عبدالماجد هم استاز دی د ابراهیم هم استاز دی د ثناءالله هم استاز دی دا زمونږ په دې کلي کې د ډېرو استاز دی د ډېرو زیاتو مولیانو استاز دی مسلم شریف به ته نه تقریبا کیدای شي چې د ټولو ویلي چا به ته نه دا مشکات شریف هم ویلي دا د هغه کتاب دی د دې دا جلد نمبر 5 دی ما په دې کې چې کوم دی نو تاسو ته ووي چې شرعي من قبلنا زمونږ په شریعت کې په منع راغلی ده وی نه به غواړي او په مخکینو شریعتونو کې په هغې کې چې کوم دی نو منع پې نه وه راغلی نو یوسف علیه السلام وغوښتل زمونږ په دې شریعت کې په دې کې چې کوم دی نو د عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنه روایت دی عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته نبی علیه السلام فرمایل چې لا تسأل الاماره امارت مه غواړه مشري مه غواړه ځکه که چېرې تا ته په دې غوښتو باندې میلو شوه نو بیا به تا سره چې کوم دی نو د الله تبارک وتعالی امداد او تعاون نه وي یو دویم ابو ذر رضی الله تعالی عنه دغه روایت هم د مسلم شریف دی د عبدالرحمن بن سمره نه دی کې چې کوم دی نو دی کې شلم نمبر روایت دی دا شلم نمبر روایت دی په دې کتاب کې په باب الامارت اماره هغې کې دی عن عبدالرحمن بن سمره قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی علیہ السلام وی لا تسأل الاماره مشري مه غواړه امارت مه غواړه داسې مه وایه چې ما ایمنې امپیې کا فانک ان اعطیتها عن مسألة ځکه که تا ته په غوښتو درکړې شوه وکیلت الیها ته به ورته وسپارلی شي د الله امداد به در سره ني لکه چې مونږ ګورو د الله امداد ورسره ني وان اعطیتها عن غیر مسألة او که خلکو په زور رونیوي او درته وي چې ته زمونږ مشر بس نو فرمایي اعنت علیها بیا بستا امداد او مدد کیږي په دې باندې دا حدیث متفق علیه دی متفق علیه حدیث معنی دی چې دا په بخاری او په مسلم په دواړو کې دی په بخاری کې هم دی په مسلم کې هم دی زنګ په شریعت کې په منع راغله چې نه بغواړي صحابي منې کړي وي ما غواړته نه تاسو کې په خبر ورسېلی دویم 22 نمبر حدیث ته 22 عن ابي ذر دا ابو ذر نے روایت تی قال فرمائی قلت یا رسول اللہ ما ویدا اللہ رسول الا تستعملنی ما عامل کینا ما گورنر کینا ما وزیر کینا ما نہ وزیر اعلی جوڑینا ما ایمنیم پیے کینا قال فرمائی فضرب بیده علی منکبی نبی علیہ السلام خپل لاس زماوږي ترا پرېښودو ثم قال بیا فرمایي یا ابا ذر اے ابو ذر انک ضعیف ته کمزوري انسان مسلمان کمزوري کړه انسان کمزوري دی
وانها امانه نو دا امانت تی وانها یوم القیامت خزي دا د قیامت پر ورځ باندې رسوایی دا وندامت ندامت تی الا من اخذها بحقها او چې څوک د دې حق ادا کولی شي او د حق سره والی وادى الذي عليه فيها او پاغه باندې چې پدې کې کم حق دی هغه ادا کی نو بیا ټیک ده وګرنا او په یو روایت کې راځي ورته یا بازر انی اراک ضعیفا زتا کمزوري وینم و انی احب لك ما زتا تا غسیس خوخوما احب لنفسي چې ځانته خوخوما نو لان تأمرن على اثنين کله غوري د دوو کسانو امیرم نشي ټول کوم خلا پریدا د دوو امیرم غوري نشي چرتا ولا تولين مال یتیم او د یتیم د مال نگران جوړ نشي چرتا د ډېر کمزوري راځي او موږ کمزوري یو نو داري دغه شان چې کم دینو یو روایت بل دی بخاری شریف کی روایت تے فرمائی تاسو حرس کوي چې ماتا مشری راکا بادشاہی راکا لیکن دا غوري په آخرت کې ندامت تی دا خو په آخرت کې ندامت دا څنګه کې چر په خبرو رسېلي نو ګوره ما تاسو ته چې کم دینو دا خبره کوله یو جواب داو چې یوسف علیه السلام غوښتي هغه به موږ تفصیل سره بیانو ان شاء الله دا صرف بس جواب شو دویم جواب می در کو چې دا شرای من قبلنا دي دا زمنګ نه مخکینی شریعتونه دي نو شرای من قبلنا د پر قاعده قانون زمنګ داري زمنګ اصولیینو دا قانون خدي کچری منع پینینو بیا اومنه او چې منع پراغلی بیا به نو منع پیدا راغلی و چې منع پراغلی و نو بیا به نه مانی اوس با آغا جواب تراشو یوسف علیہ السلام زمنګ دعوه دا چې یوسف علیہ السلام نه د غوښتي یوسف علیہ السلام مشری نه د غوښتي بلکې یوسف علیہ السلام صرف او صرف انتخاب کړی دی پرون می تاسو ته ویلو چې دا به درته بیا وېما یوسف علیہ السلام انک اليوم لدینا مکین بادشاہ ورتوی نن ته زمنګ سره مکینی د مکین معنی ما دا کړی وا چې نن ته زمنګ سره د مقام او د مرتبه خاوند دی ستا مقام او مرتبه ته ملو شو نن ته موږ سره د ارکان پارلیمنت نه تا ته په پارلیمنت کې برخه عیسی ملو شولا نو بادشاہ ورته په خپل ورکه یوسف علی السلام او نه ار کله چې بادشاہ ورته دغه عہده ورکړله نو یوسف علیه السلام وی چې کچری ته ما ته په خپل باندې چې کم دینو دا عہده راکې نو بیا به زه خپل منتخب کم چې ما ته سیټ او وزارت دغه راکا نو سیټ او وزارت تینا خزائن الارض وغوښتو او د خزائن الارض معنی د وزیر خزانه دنا د خزائن الارض معنی وزیر خزانه نه دا قرآن کې چې کم کم ځای کې خزائن الارض راغلی دا غینه ټول انتظام راغلی دی یوسف علیہ السلام بادشاہ ته وی کما ته ټول نظام حواله کې ټول نظام ما ته سپاري چې ټول مشری زماوي زبا کې د چا د انډر لاندې نیم د چا ماتخ نیم نو بیا ټیک دا او کدا سه نه کې نو بیا زنه قبلم او ټوله ذمہواری چې ماته اوس پاري نو برای نام بادشاہ به تشي او کار به زه چلوما کار به زه کوما ته برای نام بادشاہ یې ورته وی ټیک دا ستاسو یوسف علیہ السلام ورته مال به ستاسو ضرورت ني ولی زکه چې زه حفیظ علیم یما ضرورت خو بستا مال علی راځي چې زه حفیظ او علیم نیما نو بیا به زه تا ته چې اوس راشه ما په دې خبره پیکا خو زه خو په خپل حفیظ او علیم یما نو ما ته ستا ضرورت نشتا دا خبره چې کم دینو په دې باندې با لګونده کې خو پورا تفصیل وکړو
او دې سره به دا دریمه خبره ټچ کو چې آیا د ظالم بادشاه د کافر بادشاه نه عہده قبلول او په کوپری نظام کې شاملیدل هغه درستی که درست نه دي. بعض خلکو استدلال کړی دی چې د کافر حکومت نه عہده قبلول نه بلکې عہدل ته نه پکار دي چې ما ته عہده راکا. ولې لکه وی ځکه چې ګوره د یوسف علیه السلام نه دی ویلي نو تا سره دلیل پرې سره چې دا کافران وي ما سره په دلیل د یوسف علیه السلام جیل کې ویلي چې انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون ما د لا یؤمنون ملت پرېښودې دا د لا یؤمنون وکنه دا لا یؤمنون د دې ملت خو یوسف علیه السلام پرېښو عہدې ته نه طلب کړله وزارت ته نه وغوښتلو. لیکن عزیزانو زویم دا په یوسف علیه السلام باندې دروغ دی او دا په یوسف علیه السلام باندې تهمت دی چې یوسف علیه السلام د کوپری نظام عہده قبول کړي د کافر بادشاه نه عہده غوښتې ده خو ورته پته وه په جیل کې ویلیو چې دا قوم لا یؤمنون دی او دلته ترې نه عہده لي دا چې کوم دی نو زه وایم دا په یوسف علیه السلام باندې څه دی تهمت دی او دا خلق د الله نه نه یریږي د ځان دپاره د پیغمبر ګستاخی کوي. ولی د پیغمبر لمنه بدنامي. یوسف علیه السلام خدا سے پیغمبر دی چې داغه په باره کې زلیخه وی و انه لمن الصادقین داغه په باره کې عزیز مصر وی و انه لمن الصادقین داغه په باره کې الله تبارک وتعالی وی و انه لمن المخلصین داغه په باره کې الله وی لنصرف عنه السوء والفحشاء من د نسو او فحشاء اړولې ده. یوسف علیه السلام داسې پیغمبر دی چې د یو موهومي ګناه کوم ځای کړی و یوسف علیه السلام کړی نه وه یو موهومي خلکو کې وهم پیدا شو چې کیدی شي دا به یوسف کړي د موهومي ګناه د هغې په بدل کې چې کوم دی نو وی چې رب السجن احب الی ما ته جیل خوښ دی جیل ته ځي. یوسف علیه السلام خدا هغه سړی دی چې په جیل کې ویلو ان الحکم الا لله فیصله به د چای چې چا په جیل کې ویلی دی جیل کې خو سړی د هغې پابند دي که نه جیل کې سړی خبره کولی شي پرې سر د پاسه ولاړې کوتکونی ورسره په جیل کې وی ان الحکم الا لله فیصله صرف د یو الله د بل چا نشته. نو ستا څه خیال دی چې په جیل کې وی فیصله د الله د بار راغلی د کفري قانون ګرځېدلی وی کفري قانون به قبول کړي کیدی نشي. ولی یوسف علیه السلام داسې پیغمبر دی چې په جیل کې وی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون ما د لا یؤمنون قوم ملت پرېښی دی ما د لا یؤمنون قوم ملت پرېښی دی نو د لا یؤمنون قوم ملت چې پرېښی دی نو دلته څنګه وی چې ماله په دې لا یؤمنون کې حصه راکا. ولی یوسف علیه السلام وی یو څوکۍ بل څه لکه د دې ظالمانو خیال داری چې ګنې یوسف علیه السلام د نن زمانې د جمهوریانو په شان وی یو څوکۍ بل څه د دې خیال داری. خو انشاءالله موږ به یوسف علیه السلام د دې خبرې نه بالکل پاک ثابتو ځکه چې قرآن ویلی دی چې دی پاک لمن دی او دی پیغمبر دی او پیغمبر وی پاک لمن په خبر د پیغمبر په لمن داغنی نو موږ به انشاءالله حتی الامکان چې څومره وي هغه ثابتو انشاءالله. نو هر کله چې یوسف علیه السلام داسې پیغمبر دی چې هغه دا خبرې کوي نو بیا د کفري قانون حصه نشي کېدلی هیڅ کلم نشي کېدلی. انبیاء علیهم السلام یوسف علیه السلام خو پیغمبر دی که نه الکه یوسف علیه السلام پیغمبر دی که نه دی خو تیز آواز را کوي که نه پیغمبر دی. د انبیاء په باره کې الله فرمایي اقیم الدین دی دین قائموي. نو یوسف علیه السلام چې کفري قانون قائم کو کفري قانون یې واغشتو د کفري قانون عیسی شوله نو دین یې قائم کو بیا خو نشو په خبره ورسلی.
یو خبره دا شوه. دویمه خبره دا چې یوسف علیه السلام پیغمبر دی. څوک دی؟ هر پیغمبر چې الله را لېږلی دی میشن یې ورته ورکړی دی. هر پیغمبر چې الله را لېږلی دی میشن یې ورته یوسف علیه السلام ته به ورکړي که نه به یې ورکړي؟ ورکړی به یې. یوسف علیه السلام چې کوم دی نو پیغمبر دی. هر پیغمبر ته الله میشن ورکړی دی. مشر د پیغمبر چې کوم دی نو هغه دا وي چې هر پیغمبر خپل قوم ته وایي ما تعبدون الا الله، عبادت به نه کوئ مگر د یو الله به کوئ. الله تعبدو الا الله، عبادت به نه کوئ مگر چې کوم دی نو د یو الله. ان الحکم الا لله، فیصله به نه وي مگر د یو الله به وي. یوسف علیه السلام هم دا خبره اختیار کړې وه. د دې دپاره دوه طریقې اختیار کړي یوسف علیه السلام په خپله، د ان الحکم الا لله او د ما تعبدون الا الله لا تعبدو الا الله. د دې دپاره الله چې کوم دی نو یوسف علیه السلام څو طریقې اختیار کړي؟ دوه. یو طریقې په جیل کې اختیار کړله، جیلیانو ته دعوت ورکولو یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. دا دعوت و تبلیغ یې کړی دی، جیل کې کړی دی، جیلیانو ته کړی دی. بیا چې په جیل نه به څوک رها کېدو هغه ته به وي زما دا دعوت و تبلیغ بار کوه. ساقي ته ویلي که نه ویلی؟ ویلي و که نه؟ بار به هم چې څوک ورته وي زما دا خبره بار کوه، دا بار بیانوه. یو طریقه چې کم دی نو د هغې دپاره یې دا وه. دویمه طریقه چې کم دی نو هغه دا وه دویمه طریقه دا وه د دې خپل میشن دپاره هر پیغمبر داسې کړي دي چې هغه یو نظام جوړ کړي او هغه نظام په خلکو باندې نافذ کړي. نظام ورته الله ورکړي وي، جوړی یې نه، الله ورته ورکړي وي او نظام راوړي او په خلکو یې نافذ کوي. په خلکو باندې د نظام د نافذ کولو دپاره مشري او بادشاهي پکاري. نو یوسف علیه السلام د نورو انبیاو په شانتي هم په دې سوچ کې و چې دلته بادشاه خوب ولیدلو، هغه خوب تعبیر چا نه شو کولی. یوسف علیه السلام ته الله وی، یوسف علیه السلام په تعبیر باندې پوه شو. بادشاه یوسف علیه السلام ته محتاج شو. یوسف علیه السلام راوغوښتو او ورته محتاج و. نو یوسف علیه السلام وی د موقع نه فایده واخله. بادشاه محتاج دی، ما نه خوب تعبیر واغستلو، اوس راته وی چې دا کم تعبیر دی د دې دپاره خو پوی سړی پکار دی او پوی سړی ستانه بغیر بل نشته. نو لہذا تا ځان سره په وزارت باندې اخلم، ته ما سره وزیر شه چې ته په دغه خوب باندې درعمل وکړي او چې کوم دی نو دا نظام صحیح وچلې. نو یوسف علیه السلام چې وکتل چې دی ما ته محتاج دی او دی ما ته چې کوم دی نو راسپاري عهده راته راکوي، نو د موقع نه پیدا واخله. کم ځای ته به چې 50 کاله پس، 40 کاله پس، 60 کاله پس رسم، هغې ته اوس په لنډه ولې ورنه ورځم. نو په لنډه ورته یوسف علیه السلام راغی. خو چې په لنډه راغی نو داسې نه و چې صرف عهدې قبوله که او کېناستو وی چې زما تنخوا جاري کې، نه داسې نه وه. یوسف علیه السلام چې وکتل چې بادشاه ما ته محتاج دی، نو یوسف علیه السلام بادشاه ورته وی کنه چې انک لدینا مکین، زه تا ته محتاج یم. انک لدینا مکین دا معنا زه تا ته محتاج یم، ته ما سره مرتبې والې، نو مقام او مرتبه ستا ده او زه درته محتاج یم، دا ورته وی. نو یوسف علیه السلام ورته وی، یوسف علیه السلام ورته وی وی زه درنه عهده قبلوم، خو په شرط د دې چې زه به ستا د انډر لاندې نیم، بلکې ما ته به پوره اختیارات راکې. زه پوره اختیارات غواړم. خزائن الارض نه مراد وزیر خزانه نه ده، دا تفسیر مې راوړی دی. خزائن الارض نه چې کوم دی نو مراد وزیر خزانه نه ده، بلکې پوره اختیارات درنه غواړم. ځکه په قرآن کې چې کوم ځای کې خزائن الارض راغلی د هغې نه ټول اختیارات مراد دي. نو یوسف علیه السلام ورته وی که ماله پل اختیارات راکې نو بس ټیک ده، بیا درنه عهده اخلم. که پل اختیارات نه راکې بیا زه عهده نه اخلم.
او هغه داري چې قانون به زه پخپله نافذ کوم ستا ماتخ بنیم ځکه دی ولې دا ما وکړه دا خبره چې یوسف علیه السلام ورته ویلي چې قانون به زه نافذ کوم او ستا ماتخ به دا قرآن وی وکذالک هم دغه رنګې مکننا لیوسف من قدرت ورکړلو من طاقت ورکړلو من اختیار ورکړلو یوسف علیه السلام ته الکه دا قدرت او طاقت او اختیار مې رقم زینوي دا مې چې کوم دی دا قرآن مجید راکا د سورۃ نور چې کوم دی نو آیت نمبر 41 مې ور سره وجنګولو سورۃ نور آیت نمبر 41 مې ور سره راوغستلو سورۃ نور آیت نمبر 41 کی فرمائی سورۃ نور اتلسم سپارہ دا 41 نه دی 55 دی وعد الله الذين آمنوا وعد کړی دا الله تبارک وتعالى هغه خلق سره چې ایمان وروړي دي منکم پتاسو کې وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي لا يستخلفنهم في الارض ازمکه کې به خلیفہ کوم کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې کوم دینو مخکینی خلق مو چې کوم دینو خلیفګان کړیو ولا يمكنن لهم دينهم او بیا به ورته چې کوم دینو طاقت او قوت او قدرت ورکوم دا غ دین د نه پاز ارتضى لهم چې الله ورته پر راضي دي نو الله چې راضي دي نو بیا به دې څه کوي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول بیا به اقامت چې کوم دینو د صلات کوي اطاعت د زکات به کوي زکات به ور کوي سورۃ حج 41 نمبر آیت ته دا خو د سورۃ نور شو او سورۃ حج 41 نمبر آیت کې وګوره هغه کې بیا ډیر صفه راغلي دي الذين دا هغه خلق دي مسلمانان ان مکنناهم فی الارض کما دی تپزمکه کې قدرت او طاقت او اختیار ورکو نو اقاموا الصلاة منذ بقائمي واتوا الزکاة زکات باور کوي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف ونهي عن المنکر کمیټه به جوړي سورۃ حج آیت نمبر 41 دا د خلفای راشدین مبارک دی دا آیت د چا مبارک دی خلفای راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذو النورین علی کرم الله وجهه دا رضوان الله علیهم اجمعین د دې په باره کې دی الله وی چې کله زه دې ته خلافتونه ورکم اختیارونه ورکم قدرت او طاقت ورکم دی به اقامت د صلات کوي ایتا د زکات به کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر نو چې غیر پیغمبر ته قدرت ملو شي غدا کوي نو تاسو خیال چې پیغمبر ته ملو شي به نه کوي چې پیغمبر ته ملو شي به نه کوي یوسف علیه السلام ورته ما ته پل پاور اختیار راکا قانون به زه خپل نافذ کوم قانون ما ځان سره وروړي د الله نه اب نافذ کوما ستاب ما سره سکارني دا د الذين دا چې کم دینو وکذالک مکننا د دینه چې کم دینو دا خبره راوته ده نو چې غیر نبی شریعت نافذ کوي نبی به څنګه شریعت نه نافذ کوي نو معلومه شوا چې یوسف علیه السلام عہده قبول کړی دا خدا عہده د ځان د پاره قبول کړی نه دا بلکې دې قبول کړی و د الای کلمت الله د پاره او دا یې قبول کړی و د پاره د دې چې کوپری دین په بدل کی اسلامی قانون په نافذ کی کوپری قانون په بدل کی او اسلامی قانون په سکی او دلته کې دی قبلې د دې لپاره چې کوپری قانون ته اسلامی قانون وای دی د دې لپاره قبلې او ماغه کوپری قانون اغه ته چې کوم دینو اسلامی وای دا اغه د لپاره قبلې نو بیا په دې باندې قیاس کول شي ته اس کلم نشي کولی او دا خبره دی مدارک کړي دا تفسیر مدارک دی وی کتابونه خی وی پکې نه خبر وی کتاب خی خو یغه مسله پکې اینا نو ما به داري کرخه راخ کړي د پاسه تاسو ته وخېما دې دغه کوم کې دي چې کراغه داري کرخه مې به راخ کړي دا وینه تور کرخه مې به پاسه راخ کړي دا پدې کې دا خبره ها
انی حفیظ علیم باندې لیکلی دي وی عالم بوجوه التصرف یوسف علیہ السلام ورته وی ز د تصرف کولو باندې او داغي په طریقو باندې پویم نو ستا به ما سره سکار نی ز پویم ووصف نفسه بالامانه او په امانت سره خپل ځان متصف کو والکفايه وهما طلبت المملوک ملوک او دا بادشاہانو ته دا دو صفتونه وي مما یولونه چې چاته وحده ورکوي نو هغه کې امانت او هغه کې چې کم دینو مکانت غواړي وانما قال ذلك یوسف علیہ السلام چې دا وی چې زه حفیظ او علیم یم ما ته چې کم دینو خزانه راکا دا ولی لیتوسل چې یوسف علیہ السلام وی چې زه ورسیږم الی امضاء احکام الله دا الله احکامات نافذ کولو ته و اقامت الحق او د حق قائمولو ته و بسط العدل او د عدل والتمكن او چې کم دی د انصاف نافذ کولو ته مما لاجله دا د هغه چیز چې دا غي د لپاره بعثل انبیاء الى العباد الله را لګلی دي انبیاء بندگانو ته یوسف علیہ السلام د دې سیس د لپاره قبول کړي وا یلکا د دې لپاره قبول کړي چې زه د الله احکامات نافذ کوم او تی خو د دې لپاره قبلې چې ما په الیکشن باندې 5 لک روپے لګولي اوس به 15 لک روپے ګټم دا څنګه ده په خبر ورسېلې نو دا وی نو لهذا معلوم شولا چې یوسف علیہ السلام دا کوپری قانون په اسلامی قانون کې د بدلولو د پاره عہده قبول کړي دا غوښته نه ده عہده قبول کړي دا نو اوس لہذا ته په دې باندې څنګه ځان ته دلیل نیسی چې یوسف علیہ السلام د کافر بادشاہ نه عہده قبول کا د کوپری قانون ایسه جوړې دي شي قبول شي نو موږ به هم کو هغه د کړي نه دی لپاره هغه کوپری قانون په اسلامی کې د بدلولو لپاره کړي دا او ته مونږ لیدلې 74 سال شنو ته خصوصو پیری تلی سملیتا ته ما ته خو چې یو جز دی پکې د کوپر نه اسلام تراړولي یو جز راته خو یو جز چې دا پکې کوپری او ما اسلام تراواړولو ستا په موجودګۍ کې د دنیا شي کوپریاتو باندې دسخط وشولې او خبره ختمه شوله تام په دسخط وکړې دي ولی دا جمعات نړول کوپر نه دی مدرسه باندې بمباری کول کوپر نه دی د قران بی عزتی کول کوپر نه دی په مسلمانانو باندې مسلمانان بی ګناه قتلول کوپر نه دی ما خو ته کم دی دا یو خبره شوله او بدا یو خبره ډیره ده بل خبره به سبا وکړو ان شاء الله الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين یا الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي واړه لوی ګناهونه مو معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله پټ او ښکارا ګناهونه مو معاف کړي یا الله ظاهر او باطن مو یو شانته کړي د منافقت نه مو ساتي یا الله دین اسلام کې پورا داخل کړي دینداری مو کورونو تراولي بی دینی د کورونو معاشره نه ختمه کړي صحیح اسلامی قانون نافذ کړي دینی قانون نافذ کړي قرآنی قانون نافذ کړي د قرآن خلاف څومره قوانین دي یا الله تی د مقدس مکه نه پناه کړي خاص کر د پاکستان په پاک از مکه یا الله د قرآن نه خلاف څومره قوانین دي سره د هغې د اهل سره د پاکستان د ځمکې نه یا الله پناه کړي یا الله غرق او تباه کړي یا الله زموږ په حال رحم وکړي بیمارانو ته شفای کامله ورکړي مردگانو ته مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد